پیر پورز اعمال خیجی او د زیارت پورز اعمال خیجی سمر نیک اعمال چی منکو دا د سلورمی پورز او د زیارت پورز دا ټول اعمالو خیجی اللہ تبارک و تعالی ټول خلقو ته بخنو کی و چې چا شرک کړي هغه ته بخنه نه کوي نور د شرک نه علاوه چې شرک نه کړي او اعمال وخیږي الله بخنه وکي او اعمال الله قبول کی چې صرف شرک د الله سره نه کړي خو مگر هغه دوه کسان چې د اغي پمنس کې اختلاف نالګي داغي عمل الله نه قبلي فرشتو ته وي صبر وکي دی عمل معلق کئی صبر کئی علوی عمل قبلوم چی سو پوری دی روغ نده کردی چی دی صلحو کی علوی عمل قبل دی دو کسو عمل معلقی چی اسمان توخی جی رب العالمین فرشتو توی صبر کوئی دی اعمال لا نقبلوم چی سو پوری دی پا آپس کی دی یو بل سر روغ نده کردی تعلق ندے جوڑ کڑے اگی پوری دد نیک اعمال اللہ نقبلی نیک اعمال اللہ نقبلی مسلمان سربم معاشرہ کی چجون تیرے ددیم سو اصول نی ددی مسلمان پا مسلمان باندی سحقو ندی دا اگی حقون و خیال بیساتی اللہ بدی اللہ دعا قبلی اللہ بدی اللہ نیک اعمال قبلی نن مونږ کې حسد ډیر پروت دی پښتو کې ورته ناسودی وایو عربی کې ورته مونږه حسد وایو نبی علیہ السلام صحابو ته تقریر کوي ایاکم والحسد اے صحابو اے زما امتا ایاکم والحسد زان بچ کے د حسد زان بچ کے د حسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب دا حسد نیکی دسی خوری لکور چی لرگی سیزی دا حسد دسی نیکی خط منس کو اگدو منزونکو خالتا دا مسلمان سرم حسد دے نو دا حسد نیکی دسی خوری کما تأکل النار الحطب لکسنگ چی ور لرگی خوری دسی دا حسد نیکی خوری یو روایت کی راغلی دی وی دا حسد حالق تے حالق لکا پبلیڈ باندی چی سڑے سر اخری دا حسد دسی نیکی خری دسی نیکی صفاقی دا بندہ نو بنیادی گناہو نمون کے پراتنی یو سڑے وہ لنگای نو نو سرچے بیس کلا نو دی سرچے دیر سڑے کوئی سرچے رالا کولمی وسیزلی نو دشپی جماعت تتلے دے